ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو lesson 14 of MS Word 2016 ها 14 نمبر 10 زموږ تاسو سره هوم ټاپ دی او نن تاسو کو فون ګروپ لاس پړ باندې کار کوو سیدا ها کنټرول W پریس کو او کنټرول پلس N سیدا دغه کسنه شو کوم پر ایگزامپل ایکوال RND صحیح شو A4 پریس کوم چې څنګه شي ذات شي ها دې مسله ګرم تاسو مطلب کار کړو سیدا نو چیرته ډیلکس باکس باندې کار کو کلیک کړئ باندې ها ګوري الکه اوس همدغه کمانډونه دي مطلب څنګه ما سره دغه ډیلکس باکس په شکل باندې راغلی سیدا سو لکه چې فونټ کوم قسم راکوم چې دا قسم فونټ زما په کار عربي اوکې کله کا دام څه کا اوس ګوري ما سره دا نه غي کنه زه به یو ځای انتخاب کوم سیدا زه مې څه کله انتخاب کله که سو کده ماته د دې مطلب ماته دا فونټ بدل کا اگر پس چیرل ته کلیک وکا ها اوس لکه ماته چې مطلب ستا باډي په کار دی هیډینګ زه به یو کار کوم اور بولتا مطلب څه کوم مرته څه هیډینګ به جوړ کو خاصه کې سم لکه ته ودرې کو انټر پریس کو دا مې انتخاب کړه دا هیډینګ ور انتخاب مرته او سنټر ته وسره اوس لکه ما څه کړ دا هیډینګ شمه سره دا باډي شو سره دا مې لکه انتخاب کسو کدي ته مطلب فون بدل کسو کا کوم قسم ته انتخاب کو ورته لکه دا قسم کا اوکې اوس ګوره څنګه شو ما سره دې فون بدل شو سره ها دلته مطلب ته وای چې دا قسم اوسیا ته چې امپیکټ مې پکاره سکه امپیکټ پریس کور پسې دا ما سره سکه انتخاب کا ها بولټ وکړه پکاره ټایل ته تاسو سره وسره بولټ دلته تاسو سټیپ بای سټیپ لوستلو ها بورډ مې لکه پکاره سایز هم څه کله زره زیات کول سم لکه پکاره سلیریش اوکې کا اوس ګوره څنګه شو ما سره بدل شو سره ها بیا کلیک کوم دلته لکه الکه نور سم مطلب صفه کاشل ګوره دلته زمر پس اوس باډي انتخاب مرته ها چون دغه ما سره کوم دی مطلب هیډینګ شو لاندې چې ما سره باډي شو لخه کلیک کړئ باندې لکه سمې پکاره باډي موس پکاره ها څه قسم لکه پکاره تاسو کا ورته مشخص کا دا قسم اوسې دا قسم دی دا ته ملکه بولټی کا او سایز هم څه کا شل کا اوکې کله اوس ګوره څنګه چل شو ما سره ډایرکټ بدل شو سره ها دا لکه کوم دی ما سره تا کلرونه چې ما سره کلر سي ها تر زمر په سره کسري ما سره چې کلر انتخاب کړه دلته ګوره دا مو انتخاب کړم چې ماته کلر انتخاب کړ دې ځنم کول شمه ښه سورنګ ما سره راغی دا څنګه لګیږي چې اتوماتیک ته وړو ښه تور څنګه ما سره مطلب عادت کې راځي ښه فون کلر کوم قسم په کار ته چې دا شین رنگ ورته ورکو کې کا نو څنګه چل شو ما سره شین رنگ ورته مطلب راکور سره ښه دا ملک انتخاب کړم چې ته کلیک کوم دلته سو کله کوم چې مات انډرلاین لکه راوړل څه قسم تکلیک ور باندې اورډ انلی کلیک کړئ ورس ګوره ما سره څه لکه انډرلاین راځي خو ورډ بای ورډ راځي خلک تم تاسو سره وخه کدا څه کما نو هر څه سره مطلب انډرلاین راځي کله دا انتخاب کوم ورته سم لکه پکار دی ورډ انلی کلیک کړئ باندې څنګه چې ما سره مطلب انډرلاین راغی خو لاندې مطلب څنګه دی ورډ بای ورډ ما سره راغی سره ها کلیک کوم دلته لکه څه قسم پکار دی انډرلاین کلر څه قسم غواړم چې سور رنگ باندې څه قسم لکه نو سور رنگ کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره انډرلاین راغی مطلب سور رنگ باندې سره ها یا پر ایگزامپل کدا سوي چې مطلب سو کومه دا انډرلاین کلر مطلب بدل کې چې ته د شین رنگ ورته ورکو کې کنه څنګه شو ما سره انډرلاین کلر هم بدل شو خا غواړي چې مطلب انډرلاین نه ختم شي سو کولتا او چې مطلب نن کا چې کله کا یا دا قسم سټایل غواړي دا ګوره ما سره چې مطلب د انډرلاین رقم سټایلونه دي سره ها راځم دا څه کومه لکه نن کومه خدا څه ختم کا ورته نو کلیک ګوره څنګه شو انډرلاین بیخي ختم شو خدا مې لکه انتخاب کړ سره دا کلر به انتخاب کوړتا راځو چیرته کلیک کوم دلته لکه سوي چې مطلب سو کا سټر افیکټس سره دلته تاسو سره لکه چې ټیکسټ افیکټ وخه سټرایک تر سو کا مطلب د پاسه پلان راکښ کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره د پاسه پلان راکښ کو سیدا د ځنم کولای شي خبره پکې نشه سیدا ها او کدا سوي چې مطلب په دې شکل نه وسو کا ډبل سټرایک تر دوه لمه پیرا کښ کلیک کړئ موږ ګوره ماته څنګه شو ډبل شو ښه دوه لمه شکل پیرا کښ کړل دا مطلب د باطلول لپاره وسیدا سب سوپرسکرپټ مطلب وړه څه کې توان شکل دی جوړ کې څه قسم لکه دلته ګوره تاسو ملک نوې شکل ښه او دیم چلکه x مربع دا ملک څه د x انتخاب کور سره سیدا راځم چیرته کلیک کوم ښه الکه څو کومه سوپرسکرپټ جوړ کړه کلیک کا څنګه چل شو ما سره اینه مطلب مربع شکل باندې توان ته جوړ شو ښه دالو درسو کو غټ کو صحیح شو او کدا سم له وتل چیرې څه کومه ضریب غوړم شي فرق کم دا لکه دا قسم ګوره سی او 2 سیدا کاربن ډای اکساید سیدا دا ملک انتخاب کا څو کومه دغه سبسکرايب ته جوړ کړه کلیک کړئ باندې ګوره ختم کا سبسکرايب اوکې کنه ګوره څنګه شو ما سره ضریب شکل راوړه ښه خبر لکه څه چې سمال کیپس ګوره لکه دا څه مطلب دی ورنه دغه مې انتخاب کړل ښه لکه څنګه به څه کو سایز ویل غټ کو ښه الکه دا څه کومه مطلب سمال کیپس چینج کا کلیک کړئ باندې لکه اوکې کا څنګه چل شو ما سره سمال کیپس چینج سره دا اورنه ګوره اورنه هر پڅنګ شو لګ ځنه غټ شو او کوم چې مطلب داسې نه وي سو کله کماته آل کیپس کلیک کړئ باندې ټول څنګه شو لکانو غټ شو स्मॉल कैप्स मीन कुछ नहीं ऑल कैप्स मीन टोल सा का मतलब घट कराता और हेड इन से मतलब शोरना पोटवल से किस्म का गोरा फॉर एग्जांपल तुम दा सका माता दगा पोटी का दा इंतखाब करता दा हेड कराता न क्लिक कर दे बने ओके का संग चल शो मसला हा हेड शोल खा दोबारा बना शो की इधर था तो मजबूर जैसे कि मतलब या प्रिंट हेड एंड टेक्स्ट ने इस फरो के खा ऑप्शन के खा
دا لکه چې ما سره پریوی تاسو مطلب څه کې د دې حالت ډیسپلی کوي چې مطلب تاسو غواړئ ګوره د حالت ډایرکټ تاسو کولای شئ مشاهده کولای شئ سره ها ټیکسټ افیکټ باندې کلیک وکړئ ګوره مثلا چې مطلب ټیکسټ افیکټونه دي ها ټیکسټ په لګه کوم قسم رنگ ورته ورکوم چې دا قسم رنگ ورته ورکړه ترانسپیرنت سم مطلب شفاف یو سم نه وي آوټ لاین لکه د شاو کوم قسم رنگ وته انتخاب کړه چې دا قسم رنگ انتخاب کړه او اوکې کا دا مو کې اوس ګوره څنګه شما سره د په دې شکل باندې راغی نه دا به انتخاب کوړه د دې څخه مطلب ټیکسټ افیکټ ورته کلیک کړئ باندې ټیکسټ افیکټ تر زما دا ملک انتخاب کړه ټیکسټ فیل لکه څوک دا قسم رنگ ورته ورکړه کوم قسم ته دا قسمه دا سم مطلب ترانسپیرنت ورته ورکړه دا قسم رنگ ورته ورکړه سره سور رنگ وسی سره اوکې کا دا مو کې اوس ګوره ما سره څنګه شو دا افیکټ ور باندې راځي دا رقم سټایل لري ما سره ها سیټس ډیفالت سم مطلب شو کته مطلب غوړې تل لپاره څه کې دا چینجز ور باندې راشي سوکا سیټس ډیفالت نه کار اخلي اډوانس سره کار شي اډوانس کله څه وایي چې کریکټر سپیسینګ اوس ګوره ورته دا مې لکه څه انتخاب په دا وسو کو دي نه ختم کوخه ریموو آل فارمیټ سره هډینګ وندې جوړ کا سنټر ته راوړه ها چیرته سنټر ته لکه سایز هم څه غټ کا ورته سره اوس ګوري ورته دا مې انتخاب کلیک کړئ باندې الګا سوچ سکیل څومره پکاره دیم چر 200% کا اوکې کوس ګور څنګه چې ما سره 200% دا سکیل شو مطلب آزاد شو سره یا مطلب سایز څنګه شو چینج شو ها دا قسم تاسو پکار شو چې مطلب څه کومه دلته اوس تاسو چې دې خرنه حد څومره ده دا لکه ما سره انتخاب کوته زر څه ویل کنه چې 100% پورته څه کول شي مطلب دا سکیل کول شي څومره یو نه تر 100 پورې ښه سره په سره ما سره چې دا نارمل حالت انټر کړل څنګه شو ما سره خپل عادي حالت راغی ښه کلیک کړئ باندې بل لکه سوي چې مطلب کریکټر سپیسینګ اوس ګوري ورته زغوان دا څه مطلب یو دی بلکې دین نشي ښه دا څه انتخاب کوته چیرې ایکسپینډ څه مطلب شو خلاصې دل کلیک کړئ باندې لکه څه دا مطلب څه فراخه ښه څومره لکه تقریبا 3 فوټه او دا څه اوکې اوس ګوره څنګه چې لکه مطلب آزاد شول سره ښه دا دې خو ته ویسو یا پر ځم پوه چې مطلب دې خلاف فیسبوک دا نارمل ته ویسا کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره نارمل حالت لړخه اوس څه کوم دلته ته دا څه چلو کښ دا څه کنډنس مطلب شو بلکې دین نه څومره لکه دومره پیسره بيخي څنګه مطلب دا یو د بل کې دینه کا څه شو کلیک کړئ باندې اوس څنګه شو مطلب یو د بل ته داسې کې خارانه غي دا وسو کو د چر ایکسپینډ نه کنټینټ دا وړاوه چې څومره لکه دومره ښه لکه بزیات کوړه ښه څه شو څومره 15 بکو کلیک کړئ باندې څنګه چل شو بيخي تنگ شول ښه ایکسپینډ خلاص دل کنډنس مطلب شو تاسو را کنډنس یعنی مطلب دا څه آزاد کړ ښه تاسو کا نارمل ته چینج کړ کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره نارمل حالت راځه بل ګوري ورته دا پر ځای پر ما څه انتخاب کړل سیدا دا ورسره کله رایست کا یا لورډ کا ګوره کلیک کړه ور باندې پوزیشن رایست مطلب شو پورته ویسه څومره لکه دمره ورته ګورته ورته مشاهده کول شي ښه لاین څه مطلب پورته ویسه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره مطلب پورته لاړو خا دې خلاف اس پر کې دا انتخاب کا ورته سو کا مطلب لورډ لاندې مطلب ویسه دا څه انتخاب کوته چې لورډ څومره لکه پکاره دمره پکاره دی ماینس لاندې کا ښه اوکې کا اوس ګوره څنګه چل شو ما سره تاسو کولای شئ دا څه مطلب اپ او ډاون دواړه ویسه ښه خو تاسو د انتخاب ول ورته دا نارمل صحیح ده ښه کلیک کړئ باندې اوس ما سره څنګه شو لکه نارمل حالت راځي دا بل ګوري اوس ته ګوري دا انتخاب کړه ښه دې لکه څومره سایز تقریبا 90 سایز ده ښه زه په دې کلیک کوم لکه کیرینګز فار فونټ سم مطلب شې باندې کلیک کوم مثلا کومه څومره فونټ دی 90 دی صحیح ده د څه کول شي مطلب د خپل د فونټ سایز څه کتل شي معلومول شي صحیح ده ښه دا زم تاسو سره د فونټ ډایرکټ باکس هم تاسو ورستو